کله ژوند د بیزاره تکلیفونو اندېښمن کړی او له ژوند د زړه تور شوی دی ولې اندېښمن یې ولې سرګردان یې زما زړګیه الله پاک پوهیږي تا ته د خپل پیغمبر په ژبه وایي چې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم و یا پیغمبره دغه زما بندگانو چې لزان سره زیاته کړی دی دوی ته ووایه چې ناهیلي کیږئ مه ځکه الله پاک هر ګناه بخي هر حالت کې چې ته ګناه کوي الله پاک ته بخي او الله پاک تر ټولو ښه بخونکی دی که ژوند دی له دغو جنجالونو ډک وي او ته د ګناه له امله ځان ځپې ناهیلی کېږه مه ځکه په بل آیت کې قرآن کریم کې راځي چې ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون د الله تعالی له رحمته مه ناهیلي کېږئ ځکه یوازې کافران د الله تعالی له رحمته ناهیلي کېږي نه مسلمانان که څومره ګناه دې کړي یوازې الله تعالی ته رجوع وکړه توبه ورته وباسه څومره ګناه چې دې کړي څومره چې درنه الله پاک یې درته بخي اندېښمن مه اوسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته که چیرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ وخت نه لرئ یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده موږ ستاسې لپاره د دیني زده کړو د اسانه کولو لپاره میزان اکاډمي جوړه کړې په دې اکاډمي کې په آنلاین بڼه قرآن کریم حدیث فقه او عربي ژبه زده کړئ په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپل اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ